نن د قرآن کریم داسې یوه حیرانونکی صورت درپېژنم چې تاسې به ډېر حیران کی. دا صورت که څوک تلاوت کی د هرې فتنې څخه به محفوظ وي، دجال د فتنې څخه به محفوظ وي. دا هغه صورت دی چې ګرده په یو وخت په نبی علیه صلات وسلام را نازل سو. د دې صورت سره 80,000 فرشتې هم راغلي وي. دا صورت کهف صورت دی. حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی، نبی علیه صلات وسلام فرمایلی دی څوک چې د کهف صورت 10 اولنی آیاتونه یاد کی دی به دجال د فتنې څخه محفوظ وي. حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی، نبی علیه صلات وسلام فرمای وای څوک چې د کهف صورت اولنی او اخرنی آیاتونه تلاوت کی د دپاره به د قدمونو څخه تر سره پورې نور سي، او څوک چې ټول صورت تلاوت کی د دپاره به د مځکې څخه تر اسمانه پورې نور سي. وای څوک چې د جمعې په ورځ کهف صورت تلاوت کی نو د دپاره به د قدمونو څخه تر اسمانه پورې نور سي، چې دا نور به په قیامت کې د تروړا ورکوي. او د تیرې جمعې څخه تر دې جمعې پورې چې د کم ګناهونه کړي دي، څونه ګناهونه یې کړي دي، دا ګرده ګناهونه به الله تعالی ورته معاف کړي. د حضرت علی رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی، دی مبارک فرمای وای که څوک کهف صورت د جمعې په ورځ تلاوت کړي دی به تر 8 ورځو پورې د هرې فتنې څخه محفوظ وي. که چیرې په دې 8 ورځو کې دجال راووځي نو دغه د فتنې څخه به محفوظ وي. نو باید هر مسلمان دا مبارک صورت هر ورځ تلاوت کړي. که چیرې هر ورځ یې نسي تلاوت کولی نو د جمعې په ورځ حتما تلاوت کوئ، تر څو د دې صورت چې کم حکمتونه دي، کم فایدې دي، د دې څخه تاسو برخمن سئ. السلام علیکم.